د انسان نوم واقعي پریوزي کنه دا اسې یو خبره ده. زمونږ چې کوم ماډرن ساينس دی په هغې کې د انسان نوم هرګز نه پریوزي بلکې دا تاویلي ماویلې یو خبره ده. ځکه نه پریوزي چې د انسان کوم نوم دی هغه مثال د یو غوښې دی او کله هم د انسان غوښه د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي او په دې دوران کې چې کوم د انسان په خېټه باندې در راځي یا د نوم سره نږدې چې کوم در راځي هغه د غوښې د سختوالي درد او دا درد وجه دروند وزن هم کیدی شي یا داسې ورجس هم کیدی شي چې په دې غوښه کې سختوالی راولي چې هغه بیا خپل ځان ته یو خبره ده چې په هغې باندې یو مکمل ویډیو جوړیږي. خو په دې دوران کې چې کم درد او سختوالی راځي دې دپاره تاسو دا کولی شئ چې په خپل کور کې تاسو د دې نوم مساج کولی شئ هغه په تیلو سره وي یا بغیر د تیلو نه وي یا تاسو په ګرمو اوبو سره هم د دې ځای مساج کولی شئ او کچري د دې سره هم دا درد نه ټیکیږي نو تاسو د درد او د سختوالي میډیسن هم خوړلی شئ خو د ډاکټر په مشورې سره او دا درد او دا سختوالی د نورو وجو نه کیدی شي لکه د معدې وجه شوه یا د کولمو وجه شوه یا د IBS وجه شوه. نوم پرېوتل په ماډرن ساينس کې نشته دی بلکې دا یو کورنۍ خبره ده.